پاکستاني پوځ له افغانستان څخه زموږ خاورې ته د وسلوالو د راتګ له امله امنیتي پیښې زیاتې شوي. سلام، وخت مو بخیر. په مو کې د نن ورځې تازه خبر ته د پاکستان پوځ یو ځل بیا ادعا کړې چې دې هیواد کې وسلوالي پیښې زیاتې شوي دي، او په وینا یې په پیښو کې د هغو وسلوالو ډیر لاس دی چې له افغانستان څخه هغې غاړې نه راواوړي. په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي وسلوال له افغانستان څخه پاکستاني لوري ته ورځي او هلته امنیتي کسانو په شمول عام وګړي په نښه کوي. د خبرپاڼې په اساس پاکستاني پوځ په تیرو یو میاشت کې د دواړو هیوادونو د فرضي پولو په اوږدو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس 29 وسلوال وژلي دي. دوی یو ځل بیا د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې اندېښنو ته یې ځواب ووایي او وسلوالو ته ورتګ مخه ونیسي، خو باید حکومت یې تر اوسه ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی او طالبان تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.